د ننګرهار په بهسودو کې پر یو کور برید کیږي او 18 تنه پکې وژل کیږي. یوازې 2 کسان ترې روغ وځي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د ننګرهار په بهسودو کې پر یو کور برید کې 18 تنه وژل کیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ په یو کور کې د پاکستان هوایي برید له کبله لږ تر لږه 18 تنه ملکي وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست امیر قریشي بدلون وایي په وژل شویو کسانو کې 11 تنه ماشومان دي، پاتې 6 تنه میرمنې او نارینه دي. له 1 کلنۍ نیولې تر 80 کلنۍ پورې کسان یې وژلي دي. دا بېرحمانه او ظالمانه برید پاکستان هر وخت پر افغانستان کوي، خو د طالبانو حکومت بیا داسې وایي چې ځواب به په مناسب وخت کې ورکو، خو دا وخت به کله را رسیږي. د ښاغلي بدلون په وینا 15 تنه ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي چې حالات یې د ډاډ وړ بلل شوی. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ګڼ شمېر نور چارواکو ویلي چې د برید ځواب په مناسب وخت کې ورکوو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.